د ورو سوال کړی دی چې ما د یو عالم نه دا خبره واورېده چې سندرې اورېده جایز دي او ګیره پرېښودل لازم نه دي او دا سړی وي په تفسیر باندې ډېر ښه پوهېږي بلکې د ډېرو علماو نه تکړه دی نو سوال زما دا دی چې الله خو وایي چې انما یخشى الله من عباده العلماء د الله نه علما ډېر یېرېږي نو دا څنګه عالم دی چې د دې فتوی ورکوي الجواب چې علم کله علم نافع صحیح علم نو د الله یېرې ته به دې راکاږي دې کې څه شک نشته نو څومره چې د انسان علم ډېرېږي دومره د الله نه یېره ډېرېږي خو دا خبره ساتي چې علم ته چې کوم خلک نسبت کوي دا په یو څو قسمه دي او دا همه فایده یې ده ساتي اولنی هغه انسان دی چې عالم بالدنیا د دنیا علم ورسره دې ته هم عالم ویلی کېږي او د آخرت علم ورسره نه یا د آخرت نه منکري ځکه چې عالم خو مطلب دی چې علم ورسره دی اوس علم ورسره څه دی د دې سره دنیوي علم دی دا هم عالم دی الله دوی بارک ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون د دنیا ورته ښه پته آخرت ورته پته نه دویم قسم هغه علما دي چې د شریعت علم ورسره شتي خو ګمراه شوی دی نو دې د الله نه نه یېرېږي د داسې عالم تشبیه الله د سپي سره ورکړې ده كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ګوره عالم چې په علم باندې عمل وکړي او تقوا پکې نو دې په شان څوک نشته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله دې په شان څوک شته او چې عالم علم وکړي او عمل پې ونه کړي الله تشبیه د سپي سره به ورکوي نو اوس داسې عالم باندې هم ته وړی شي چې علم ورسره شتي خو د الله نه یره ورسره نشتي ګمراه شوی ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه الله وی زور کوي د دنیا طرف ته او روان دی په خواهشاتو پسې سره د علمه فمثله كمثل الكلب دا سپي به شان دی ځکه چې د جبر راویستي هر ټیم سپي هر وخت جبر راویستي په هر حال کې جبر راویستي د دم دغه حال دی په دنیا پسې منډې او دا هر څه دین چې دی زده کړی دنیا لپاره دې څه فایده نشته دریم قسم هغه علما دي چې علم ورسره شتي خو د دنیوي مقاصدو دپاره حق پټ کړی دی او الله دې خلکو تذکره کړې ده چې وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الله وی ما د اهل کتابونه لوز اغستو چې څه تاسو ته نازلوم دا به خلکو ته بیانوي پټوي به نه هغوی چې جلو کو فنبذوه وراء ظهورهم خبرې شاته غوزار کړي په وجه د دې چې واشتروا به ثمنا قلیلا د دنیا په مقابله کې دا خرڅ کړي مستبدی سے علم باندې اورېدې شي چې دا کار د پیسو سره دی که پیسې دې لګې ډېرې کړي حلال دله حرامي او حرام دله حلالي زمونږ مولوي صاحب شتي وي زه یو ځای کې څه کسان را جمع شوي جرګه فیصله وه او زه پکې ناست ما چې کله خبر وکړه نو هغه د هغه یو په خلاف باندې ثابته شو نو هغه ووي خبره داسې ده چې زه به خپل مولا راولم راوله ما خو دا سوچو چې مولا به علم کړی نو ما هغه به یو ځای کښېنو هغه هم زما د خبرې په شان خبره کوي بلې جمعې له مولوي صاحب راوستو سپین ږیری سړی چې کېناستو خبرې شروع شوې ما ته وایي تاسې ویلي دي هغه مولا ما ته ما دا ویلي وایي ښه سوچ یې کوو بیا ما ته وایي مولوي صاحب خبره دا فیصلې په دې باندې دا ملکانان او خانان ښه پوهېږي دا په قرآن او حدیث کې نشته وایي راځي دې وایي ما بیا په دویم پر با مجلس کې دا خبر وکړه ما ګوره خبره ته کومه نه د ملک نه یېرېږم نه د خان نه یېرېږم والله العظیم که د چا نه یېرېږم د دې مولوي صاحب د استاذ خپل مولا دی دا م راوستی دلته
چې د ستاسو په کوټه کې بنای سي ستاسو په جومات کې یو سورو پاټي بول ورکوي خو ګوره خبره دا د قیامت پر ورځ په ګوي ورکوم او باقي زه لاړم چې اوس دومره جوړ خو نشم نه وته نه تاسو پیژنم نه په نسب نه نور څه خپل خبره غاړه مې زادک په دې وته کې هغه سړی ډېر غریب و چې په حق کې فیصله کېده نو دا ضرور په سره پاسي او کنځلې وته شروع کړې د خزي او د مور دا مولا په لاره کې راوته مولا برای نام مولا خو ته وایي کنه موته ماشاءالله مولوی شو زبردست کار دی وکړو او دیسی خلک په کار دي زمونږ دیسی علما زمونږ په کار دي خوشاله شوی کسته سناشنا کار مې وکړو دا خواره خولې نیولې او ما ته وایي چل مې وکړولې مې مسلمانان دي په جنګ وروستو زبردست کار دی وکړو غریب حق مې لړو تبا شو سم زبردست علم مې دیسی ملکانان خانان دي نن زور ورکړو په غریب سړي باندې ماشاءالله مدرسو کې پاتې کېدم مې دیسی تب مې وایي چې علم دې کړی زموږ مولیان دي و شرمول دا عوام راشي ما پسې ما ته وایي ته مولا غم مولا ټول یو شان نه ټول په یو تله کې متله چې پټکې چولې دا مولا دی چې دین بیانې دا مولا دی مولا کې فرق کوا او دم ځان ته مولا وي زه او چې به داسې مولا واوړي چې دین د دنیا دپاره خرڅ کړي دین خرڅ کړی خو یو عالم دا دی یو عالم هغه هم دی چې علم یې خو دپاره کړی دی د علم څه فایده نشته والعیاذ بالله بلکې اولنی انسان چې د جهنم اور به پې الله ګرموي هغه دا عالم دی د دې نه بعد اوس دې مسلې راځو د ورور په دې سوال کې ووایي ډېر غټ عالم دی څه یې ووایي وایي ډېر غټ عالم دی دا خبره یې ساتئ عالم غټ دی که وړوکی د عوام نشي معلومولی عالم معلومولی شي یعنې دا مسله چې ما ته اوس کړې دغه مولوي صاحب مبارک هم ما ته یې ووایي چې کله یې راوستو وایي زموږ یو مولا دومره غټ عالم دی وایي او دومره تکړه هغه غریب ما په هغه ځای کې وپېژندې چې د سره هېڅ نشته نو تاسو د ځان نه د علماو تزکیې مه کوئ د ځان نه دغه مه جوړوئ خو وایي دومره غټ عالم خطا شو نو ته پې نه پوهېږې زه خو پوهېږم که چې د عالم خطا شو دویمه مسله دا ده چې لازم نه ده چې یو عالم دی مشهوري دی به حق پرسي یو نیم عالم په ټیویانو باندې ډېر راځي په چینلو باندې ډېر راځي فصیح خبرې ډېرې خوږې کوي د خلکو زړونه راکاږي علم ورسره نه وي یو عالم سره علم حق پرسي یو غریب په دنیا په یو ګوټ کې ناسي نه څوک پېژني عوام اوس څنګه فیصله کوي عوامو ته د دواړه را مخامخ که عوام به کم یو ته حق پرس او کم یو ته به غټ عالم وایي دا کم چې مشهور دی په ټیویانو راشي نو دا د عوامو کار نه دی چې دوی به عالم معلوموي علما به عوام معلوموي دا پړی د عوامو په لاس کې نه دی چې دوی به مولوي صاحب به د دوی د طاقت لاندې یا دوی د زور لاندې وي بله دا خبره چې کله د یو عالم په باره کې پته ولګي چې دی فتوو کې داسې فتوې ورکوي د ځان نه د قرآن او حدیث خلاف نو د ده نه ځان لرې ساتل پکار دي د ده بیانونه به ناوري د ده مجلسونو له به نه ځي لکه څنګه چې دا مولوي صاحب دا ګډې وډې ویشتې دي چې سندرې حلال دي او ږیره پرېښودل لازم نه دي د ښځې لپاره مخ پټول لازم نه دي دا د ځان نه خبرې کړي قرآن او حدیث خلاف والله اعلم